د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو د هلمند ولایت په 2 ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ښار کې د عملیاتو پر مهال 8944 کیلوګرام نشه یي او کیمیاوي مواد د درو ارادو موټرانو او 4 تنو سره یو ځای نیولې دي. د هلمند د امنیه قومندانۍ وایان ملا عزت الله حقانی وایي یاد عملیات د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د کارمندانو له لوري د هلمند ولایت باغران او ګرشک ولسوالیو ترڅنګ د لښکرګاه ښار په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 4395 کیلوګرام احاک، 3300 کیلوګرام سوډا، 690 کیلوګرام اکسیل کیمیاوي مواد، 123 لیټره تیزاب، 250 کیلوګرام سود، 1400 ګرام خام چرس او 40 ګرام ټابلیټکا ګولۍ نیول شوي دي. د یادو نشه یي توکو په تړاو یې 4 تنه د درو ارادو موټرانو سره یو ځای نیولي چې نیول شوي کسان اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر پلټونو لاندې دي چې تر تحقیقاتو او دوسیو بشپړولو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړل شي.